سلامونه ستړي مشرې پام وکړئ دې مهال مهم او تازه خبر ده. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا د کوز جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د چاودنې له امله 7 تنه وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د مشال اډیو د راپور له مخې دغه چاودنه نن شاوخوا 11 بجې په رستم بازار کې د امن کمیټې په دفتر کې شوې ده. د سیمې یو ولسي مشر عمران مخلص ویلي چې دغه دفتر 2009 کال کې د وسلوالو د قومندان ملا نذیر او حکومت ترمنځ د سولې موافقې پر وخت پرانیستل شوی و او ولسي وګړي اکثره د امن کمیټې دفترونو ته ورځي او هلته پر مختلفو موضوعاتو جرګې او مرکې کوي. سرچینې لیکلي له لومړنیو پټنو ښکاري چې دفتر کې ځای پر ځای شوی بم چاودنه کړې ده. راپور کې راغلی دی په دغه چاودنه کې 7 تنه وژل شوي، 14 نور ټپیان دي او په وژل شویو کې د امن کمیټې 2 غړي او نور ولسي وګړي شامل دي. د یاد چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی.